عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې د دین مراد اهل مکه دی، مکه والا دی. الله جل شانه په دی باندې نعمتونه وکړل، دوی ته الله جل شانه عزت ورکو، دوی د حرم په خوا کې آباد کړل چې داغي صفاتونو قران کې راغلي دي. په دغه پاک ازمکه دوی آباد کړل، د حرم دغه پاک ازمکه چې د اوسیدونکو وګرځیدل، د حرم پسبانان وګرځیدل، د حرم چې د خیال به ساتو، د حرم ذمہواری د دوی سره وي، د زمزم په اوبو باندې اختیار د دوی وو، د حج لراتلونکو خلکو خدمت به دوی کاو. دا د الله جل شانه د طرف په دی باندې انعامات او احسانات. او بیا فرمای چې تاسو ته الله جل شانه عزت ترکو، دی اهل مکه ولته الله جل شانه عزت ورکو. ځکه عرب ټول عرب ممالک کې شام یمن دې کې بچ دی د مکه ول ډیر عزت قدر کېدو. ځکه دا خلک براتل حج لا او دلته کې به د مکه خلکو ډیر زیات چې قدر او عزت کاو، دغه خیال به ساتو. نو د دې د وجه نه با د بار خلکو چې دی هغه به د مکه ولا ډیر زیات خیال ساتو. وسم خلک د مکه ولا خیال ساتي، دا د مکه اوسیدونکو دی وي. نو الله جل شانه ور عزت ورکو اهل مکه ولا ولا د رزق پراخي په الله را وستل، رزق ورته الله پراخ ورکو. په مکه کې خپل پیداوار نه کېدو، اوس هم په خپل پیداوار نشته دي. او د دنیا د ګډ ګډ نه خلک به تجارت لرل د حج په مقدس عام موقعو کې، او دغه تجارت به کو د سيزونو د دنیا د ګډ ګډ نه برتل دغه ته کې بچي د استعمال دل. نو عمر رضی الله فرمایي مهنتونه به بل ځای کې خلکو کړیو او دی به په آرام ناسو دغه سيزونو ورته ملاویدل، دی به استعمالول. دا د الله څومره انعامات او احسانات. او داغه سره سره د ټول لوی نعمت الله جل شانه په دی باندې بیا داو کو چې الله جل شانه په دوی کې پیغمبر راولېګو، د دوی د قوم نه راولېګو، کتاب ورته ورکو چې دغه نعمتونو خو درل درکړل، وس درل دا نعمت کبرا درکې، د لوی نعمت درل درکو چې د دې استاسو قدر وکړي او تاسو د کفر د تیارونو رو وباسي د دین اسلام رڼا تا، خو اله چې تاسو د دې تصدیق وکړي. نو فرمایي چې دوی د دې نعمت قدر اونکو د نعمت په کفر سره بدل کو، کفر خوخ کو، دین اسلام خوخ نه کو، ایمان خوخ نه کو. او بل روایت کې راځي ابن عباس رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه تفوسو کو چې الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار نسوک مراد دی. نو عمر رضی الله عنه فرمایل د دینا د مکه چې دوه قبیله مراد دي، بني مغیره او بني امیہ. داته مراد دي چې الله جل شانه دل عزت ورکو، دل احترام ورکو، دغه مخکینی عزتونو احترامونه ورته ذکر کړل. نو دې دا الله جل شانه د نعمتونو ناقدری وکړه. نو چې کله ناقدری وکړه نو الله جل شانه په جنگ بدر کې دی ذلیل کړ. دا بني مغیره دا الله جل شانه په بدر کې ذلیل کړل، او بني امیہ چې دی تا الله جل شانه سنه سه مهلت ورکو، خوشاله نه ورکړل سټیم پوری تر هغه وخت پوری چې ابو سفیان رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه، عمرو بن العاص رضی الله عنه دوی ایمان راوړو. نو بیا دوی د ذلت سره مخ شول، او بیا د دوی ذلت روانو. هغه وخت بیا د دې ذلت انتها ته ورسېدو، اخیری ذلت دا بیا چې یزید بیا د نبی علیہ السلام د حکمونو نه هم انکار وکړو.
او د نبی علیہ السلام نو سه حسین رضی الله تعالی عنہ په بے دردی سره شهید کو او س اشعار په دغه ټیم کې ویلیو نو اخیری د شعر چې د هغه ترجمه دا و چې دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم زمنګ د مشرانو سره سکړی دي او ماته دغه بدل نوې اخستلې نو زبدا بني جندب نه نوې دغه بدل می ته ول واخستو اول کو دغلته نور کسانې ژوندۍ نو یا ټول به ختم کړي بدل به می ته اخستو او د دین رستوی بیا د شرابو د حلت حکم هم جاری کو چې شراب حلال دي اول کو په نبی علیہ السلام په امت کې بندي امت محمدیه کې بندي نوول د عیسی علیہ السلام په نس باندې چې دی هغه ول بند دي او حرام نه دي ول حلال دي او دا خبر چې دی اداغه ټیم کې هم چې اشعار وي نو دا ټول نافرمانینو سره چې الله جل شانه عزت ور کړو خودی دا هغه عزت قدر اونکو دغه احترام اونکو الله جل شانه په احسانات کړیو دا هغه احسانات او قدر دی اونکو دغه په مقابله کې دینه شکر وکړه او قران کې الله جل شانه فرمایي که تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ نو زه به ته پکې زیادت کوم او کو چرې ناشکری کوي نو ان عذابی لشدید بیا خو زما عذاب سخت دی الله وایي